شته څوک په دې کلي کې چې واوري دا حقیر اواز شته څوک په دې کلي کې چې واوري دا حقیر اواز بیا د دې کوڅې ګوټ پیر کې وکړو یو فقیر اواز هله د مولا او د غني منځ کې به روغه شي هله د مولا او د غني منځ کې به روغه شي او وخیږي چې کله له منبره د تاثیر اواز او بیا جلال آباد نه یو قاصد هوا راغلله بیا جلال آباد نه یو قاصد هوا راغلله څه وایي لږ غلی شئ چې واورو د خپل پیر اواز بیا جلال آباد نه یو قاصد هوا راغلله او څه وایي لږ غلی شئ چې واورو د خپل پیر اواز او قید یما تیاره ده خو بس دوه اواز عمل می دي قید یما تیاره ده خو بس دوه اواز عمل می دي یو مې د سلګو اواز دی بل مې د زنځیر اواز زه په خپله خاوره بارودي درزا کوڼ کړی یم زه په خپله خاوره بارودي درزا کوڼ کړی یم نه اورم په دد غوږونو لرې د کشمیر اواز زه په خپله خاوره بارودي درزا کوڼ کړی یم نه اورم په دد غوږونو لرې د کشمیر اواز او زه له تاترې نه یاره تا ته یکهزار کوم شابه ته ټپشه راته وکړه د پامیر اواز زه له تاترې نه یاره تا ته یکهزار کوم شابه ته ټپشه راته وکړه له پامیر اواز او لا په وصال موړ نه یم حیران یم چې څه وکړم لا په وصال موړ نه یم حیران یم چې څه وکړم یو د جانان غېږه بل جومات نه د تکبیر اواز لا په وصال موړ نه یم حیران یم چې څه وکړم یو د جانان غېږه بل جومات نه د تکبیر اواز او ښکاري د ادم زوی د هوا لور دوکه کړې ده ښکاري د ادم زوی د هوا لور دوکه کړې ده خیجي د کاله نه غریو نیولې شان د ویر اواز او دا شلنګا سجاده د پلیټ او د کاشوغې وه دا شلنګا سجاده د پلیټ او د کاشوغې وه ما وې که سنګر کې دی د ډال او د شمشیر اواز شته څوک په دې کلي کې چې واوري دا حقیر اواز بیا د دې کوڅې ګوټ پیر کې وکړو یو فقیر اواز